د ایمان بناوې. د ایمان د بناوو اوله بنا پر الله باندې ایمان درلودل دي. دا یعنی مسلمانان پر دې باور لري چې زموږ او د نورو ټولو کائناتو پیدا کوونکی او روزونکی الله دی. الله یو دی او شریک نه لري. الله دا ټول کائنات پیدا کړي دي، خو هیچا الله نه دی پیدا کړي. الله لا یزال دی، دا یعنی الله مرګ نه لري، تل تر تله برقرار دی. د الله په کائناتو کې داسې شی نسته چې الله ته دې سوی وي او یا الله دې ورته سوی وي. الله جل جلاله هیچ چاته ضرورت نه لري، خو نور ټول کائنات الله ته ضرورت لري. الله قادر دی، هر څه کولی سي او د هیچ چا کومک ته ضرورت نه لري. الله هر څه اوري او هر څه ویني، او الله په هر څه خبر دی او هر څه ور معلوم دی.